بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې کلام وورو. وی په ښه خوی له بدخواهانو بې پروا یم، په نرمۍ لکه اوبه د هور سزا یم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې هر کله ما د ښه خوی صلاحیت حاصل کړو نو زه د بدکرداره خلکو هیڅ پروا نه کوم. اصلي فتح د غوره کردار وي، لکه څنګه چې نرمې اوبه سور هور مړکوي، دغسې مثال د یو اوچت او د اعلی کردار هم دی چې په وړاندې بد کردار خپې نشي ټینګولی. او وی د خپل ځان له خاکساریه سربلند شوم، لکه ګرد هسې شهسوار د هر هوا یم. عبدالرحمن بابا وی ما چې چرې هم عاجزي خپله کړې ده نو په دنیا کې مې سر داسې اوچت شوی دی لکه څنګه هغه مړې خاورې چې د اسونو د خپو لګېدو سره راوچتې شي او د دوړې په شکل کې هوا سره سیالي کوي. مطلب دا چې څوک هم عاجزي کوي، سربلندي د هغې جولی ته پخپله وردانګي. و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم، آینه غوندې بې رویه بې ریا یم. عبدالرحمن بابا فرمایي لکه څنګه یو آینه د مخ په لیدو د هیڅ چا لحاظ نه کوي، چې څنګه وي هم هغسې یې ښکاره کوي. دغسې حال زما هم دی. زما په ذات کې هیڅ خودغرضي، لالچ او ریا نشته. د آینې غوندې صفا سوتره سړی یم چې څه مې په خوله وي هم هغه مې په زړه وي. دراز عمر مې حاصل شه له راستیه، لکه سر و مدام سبز تازه پایم. عبدالرحمن بابا وی د روغې راستۍ او د خلوص له کبله زما عمر خدای اوږد کړو، او لکه څنګه چې د سروې ونه همیشه دپاره د کال 12 میاشتې تکه شنه او تازه ولاړه وي، دغسې مثال زما هم دی. مطلب دا چې د ریاکار سړي عمر لنډ وي، هغه همیشه څوک په دوکه کې نشي ساتلی، ولې د مخلص انسان عمر ډیر وي، په هغه هر څوک او هر وخت اعتماد کوي. هم په دا سپینو جامو چې معلومیږم، لکه ابر هم گوهر یم هم دریا یم. عبدالرحمن بابا وی څنګه چې زما جامې سپینې دي، دغسې مثال زما هم دی. زه هم په خپل کردار کې سپین یم، او زما مثال د هغه ورځې دی چې پکې هیڅ ګندګي نه وي. که ورځې وي نو هم سپین وي، که وریږي هم سپین وي، که ملغلره شي هم سپینه وي، او که سیند ترې جوړ شي نو هغه هم تک سپین بهیږي. قناعت مې د خرقې لاندې اطلس دی، پټ د درست جهان بادشاه ظاهر ګدایم. عبدالرحمن بابا وایي چې په دنیا کې ټولو نه لوی دولت صبر دی. زما چې صبر نصیب شوی دی، لکه چې د ملنګۍ په جامو کې مې پټ د بادشاهانو د ریښمونو ټوکې اغوستی وي، او هغسې خلکو ته په ظاهره خو زه ملنګ ښکارم، ولې په حقیقت کې زه د ټولې دنیا بادشاه یم. ما سره د قناعت دولت دی، زه د چا هم پروا نه ساتم او د چا هم محتاج نه یم. د غونچې په سیر په سل ژبو خاموش یم، لکه بوی هسې په پټه خوله ګویا یم. عبدالرحمن بابا وی زما کردار بالکل د بوی او د غوټۍ په شان دی. د غوټۍ په خوله کې بې شمېره ژبې وي، ولې هغه بیا هم شور نه کوي. په خاموشۍ او په پټه خوله د خوشبویو په شکل کې د خوشبویو په ژبه ډېر څه وایي. او همدغسې لکه د بوی په پټه خوله زه د ټول انسانیت خدمت کومه، ولې چاته هم خپل ځان نه ښکاره کومه. په جړا مې د خپل یار دیدن حاصل کړو، د شبنم په سیر د ګل سره یکتا یم. عبدالرحمن بابا فرمایي لکه څنګه چې پرخه د شپې وجاړي او سحر ورته خپل محبوب میلو شي او د ګل په غیږه کې پرته وي، دغسې ما هم ډیر جړا نه پس د خپل محبوب دیدن ترلاسه کړی دی. مطلب دا چې دنیا کې یو کار هم د تکلیف، د جړا او د عاجزۍ او مصیبت نه بغیر نه ملاویږي. که چالار د عاشقۍ وي ورکه کړي، زه رحمان د ګمراهانو رهنمایم. عبدالرحمن بابا وی که چېرې چانه د محبت او د مینې صحیح او نیغه لاره، د حقیقي محبت او مینې صحیح لاره ورکه شوي وي، نو زه رحمان په داسې لار ورکو کسانو رهنما یم، لار خود یم. هغوی دې راشي او ما نه دې رهنمایي حاصله کړي چې صحیح او حقیقي مینه او محبت څه ته وایي. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او د هغې وضاحت که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک ورکړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت غواړم د الله په امان.